د هرات اسلام قلعه پر لویه لارې ترافیکي پیښې له کبله 8 طالب ځواکونه وژل شوي. د کابل غږ یا وایس اف کابل د یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او ښې چارې. د بشپړ راپور لپاره د دې ویډیو تر پایه اوسئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. هرات کې سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې د ترافیکي پیښې له کبله 8 طالب ځواکونه مړه شوي دي. د پیښې عیني شاهدان او د سیمې اوسیدونکي وایي چې دا پیښه نن یکشنبه د وري پر 21 له غرمې مخکې هغه مهال وشوه چې د طالب ځواکونو رنجر له ټیلر موټر سره وجنګید. د عیني شاهدانو په خبره دا پیښه د هرات اسلام قلعه پر لوی لارې په لوی نو سیمه کې شوې ده. طالبانو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. د یادونو وړ ده چې په وروستیو کې د ترافیکي پیښې زیاتې شوي او وخت نا وخته د مرګ ژوبلې لامل کیږي. ګرانو لیدونکو له دې چې د دې ویډیو تر پایه را سره وي مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ.